السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې راته روغ جوړ وای او تل مو د صحت کلي په تن وي. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ د موبایل ګیلري ته، اپلیکیشن ته یا مثلا فایل منیجر ته هر ډول لاک ورلګېدلی په اسانۍ سره بغیر د اپلیکیشن نه، بغیر د انټرنیټه تاسو کولی شئ دغه لاک خلاص کړئ. او یوازې تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ، مثلا ګیلري ته یو چا لاک ورلګولی دی، کوډ یې ورکړی دی، تاسو نشئ کولی دلته وګورئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ هغه وګورئ، فایل منیجر کې شیان وګورئ، اپلیکیشن وګورئ. نو ویډیو پل وګورئ او سکیپ کوئ مه، که چیرې ایډز پر راتله هم مه سکیپ کوئ. نو یوه یادونه کوو، که چا زموږ چینل نوي سبسکرایب دا د سبسکرایب بټن ووهئ او بیا د سبسکرایب په څنګ کې د کوم د ګنټې نشان چې راځي دا چې تاسو کوم ګورئ دا ووهئ، په دې باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو هره نوې ویډیو تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو راځو چې پیل وکړو. اول به تاسو موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، کوم چې ګورئ دا کروم براوزر اکثره په هر سامسونګ موبایلونو کې شته. کله چې تاسو خلاص که په دې باندې به کلیک وکړئ، بیا به د سرچ باکس ته راشئ. دلته به یو ولیکئ FILE، بیا دا ډبل ټکي دا تاسو کوم ګورئ، بیا 3/1 2 3 بیا SD کارډ دا به کلیک کړئ. نو ګورئ چې دا معلومات تاسو ته خلاص شو. نو هر څوک وایي چې موږ په بېلابېلو طریقو موبایل لاک خلاصوو، څوک به څه وایي، خو دا هغه یا پر سافټویر له منځه ځي، یا کیدای شي سامانه ویډیوګانې له منځه لاړې شي، خو په دې سره یو شی له منځه نه ځي. تاسو هر څه چې ګورئ کتلی شئ. زه ګورم چې اوس یو فولډر راخلاص کړم، په فولډر کې تاسو څه ګورئ، زه مثلا DCM راخلاصوم چې په دې کې څه دي. په دې کې مثلا یو ویډیو یا عکسونه تاسو ټول خلاصولی شئ. په دې اوس ګورم په دې کې فیسبوک باندې کلیک کړم، ګورئ چې زیات عکسونه راواوښتل. کوم غواړئ تاسو به هغه باندې کلیک وکړئ، هغه عکس دا دی موږ ته شو. تاسو په همدې طریقه کولی شئ چې دا طریقه وازموئ. تاسو هم کولی شئ خلاصې کړئ. خو که چا زموږ چینل نوي سبسکرایب یې کړئ یا کومې ټیکنیکل پوښتنې لرئ، پوښتنه هم کولی شئ او کومنټ وکړئ، ویډیو لایک کړئ. که چېرې مو خوښه شوې وي د ویډیو کتلو څخه مننه کوم.